نن سهار ما د شیخ پاڼه کولاو کوم هلې زه څوک به ترجمه وکړي د شیخ پاڼه غلې وه د هغې نه د ترجمې اواز نه راتله هغې نه د قرآن تفسیر نه راتله ما د هغه منبر تصویر ولیده چې په کوم منبر باندې به شیخ ناست و ترجمه به یې کوله هغه منبر دومره یتیم دومره چړېدلی دومره کړېدلی دومره بې عصري پروت و قسم په الله زړه مې چغې والي والله العظیم د دنیا نه مې زړه توږ شو ای ظالم انسانه ای قاتل انسانه ای د الله باغي انسانه ای په مخ د ځمکه د دنیا جهنمي انسانه ای وحشي انسانه ای بېدینه انسانه ستا په دې وجود کې دومره زړه نه و چې تا په شیخ باندې لږ رحم کړی وی دا تا څه شي دومره مجبوره کړي هغه خو دا خبره کوله لا اله الا الله والله العظیم که د هغه بله خبره وه د هغه خو ټول عمر ټوله زندګي د الله د قرآن د تفسیر په بیانولو کې تېره شوې ده د هغه خو ټول عمر د اختر نه پس بیا د نبي علیه السلام د سیرت دوره کوله هغه بیا بیان ستا د الله رب العالمین سره دومره نفرت د محمد رسول الله د احادیثو دومره دشمن وي د اسلام دومره دشمن وي دومره لوی غدار انسان وي د توحید دومره دشمن وي چې د هغې یو بیانونکی یو مدافع تا داسې پوهېدل دی قتل کړ خو یو شی موږ ته تسلي راکړي په یو شي باندې زموږ زړه هغه اطمینان وکړي چې الحمدلله الله ورځ د قیامت پیدا کړې ده الله ستا شکر دی که دا ورځ د قیامت نه وې او ته زموږ رب نه وې موږ به د چا در کې جړلې موږ به د چا خوا ته تللې موږ به چا ته خپل فریاد کولې الله ته هر څه ولیدل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله وایي ما ته د غافل ګمان مه کوه الله رب العالمین غافل نه دی الله د هر څه ګوري دا شی موږ ته تسلي راکوي